اولین پښتنه موږ نه چې په قبر کیږي هغه به څه شي وي؟ هغه پښتنه اصل کې د مانزه ده. که چیرته حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو انسان موز پښتنه صحیح جواب شي نو ان شاء الله دغه نور اعمال به هم صحیح وي. لیکن ډیر د تعصف او د خفګان ځای دی چې موږ تاسو 15 یو سلويخ یو لیکن اوسه پورې د موز طریقه موږ ته صحیح زده نه ده. یا موږ چې کوم طریقه کوو په دې تشویش نه یو چې دغه مهم ارکان او بنا د اسلام یو ستنه د اسلام موږ څنګه ادا کوو. متاسفانه میخانیکي منځونه کوو، په هدف نه پوهیږو چې د موږ هدف څه شی دی، په معنا نه پوهیږو چې موږ د څه معنا ولرو، او په دې تشویش نه یو چې څنګه زه خپل د مانځه کې خشوع نور هم زیاته کړم. او دا به د قیامت او د آخر زمان نشانه وي چې خلک منځونه کوي بدون د کوم خشوع نه، او دوی به تشویش هم نه وي چې زما منځ کې ولې خشوع نشته دی. نو د همدې دلیل دپاره موږ الحمدلله په یولرنا کې 3 کورسونه لرو، په پښتو، په دري او په انګلیسي، او 3 واړه مفت دي. فقط دې دپاره چې ته دغه موږ طریقه زده کړې، ته خپل موږ صحیح وکړي او الله موږ ته هم اجر راکړي. هیڅ یو بانه نشته دی چې ته په موږ نه پوهېږم یا موږ طریقه مې څه زده کړې ده، یا دغه هیڅ کوم شرم نشته دی چې ته یو ځای کې انټرنیټ نه لري، لاړ شې یو مسجد امام سره، یو مشر سره، یو کس ته مطمئن دغه موږ صحیح دی، خپل موږ تکرار کړه. دغه هیڅ کوم شرم نشته دی چې خپل فامیل راټول کې د خپل بیبي نه خپل اولادونو باندې ته موږ تکرار کړي، چې ځان مطمئنه کې. ځکه دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته به ورځ د محشر باندې، ځکه ته چوپانې د خپل د میږو مسؤلیت ته لري، ته د خپل فامیل مسؤلیت لري. که ستا ښځه په موز نه پوهېږي ته یې مسؤل یې چې ولې د موز زن دی، که ستا اولاد په موز نه پوهېږي ته یې مسؤل یې ته ولې موز زن دی. بلکې ښځو خاوند باید یو بل سره په مقابله کې چې زه خپل اولاد ته ښه موز طریقه ښیمه، معنی ورته ښیمه، صورتونه ورته ښیمه، تر څو پورې دغه ارکان، دغه مهم بخش د اسلام دوی په صحیح ډول باندې پوه شي. یعنی دا کافی ده د یو مسلمان دپاره، د یو چا دپاره د مونځ په ارزښت باندې پوه شي. که څوک هم ماسپښین مونځ بدون د کوم دلیل نه ونه کړي، یعنی کوم عذر ونه لري، او مازدیګر ونه کړي او دا ماښام مړ شي، کبار علما دا وایي دا کافر مړ کېږي. لیکن دغه اختلاف د نظر شته دا که آیا کافر مړ کېږي که دا مسلمان مړ کېږي. یعنی دا اختلاف کافي دی یو چا دپاره چې ته 2 منځونه ونه کړي، په 3م منځ په وخت کې ته مړ شي، ته کافر او مسلمان په دې کې اختلاف دی. یعنی خو بیا هم ډیر علما په دې نظر دي چې دا په حیث یو کافر مړ کېږي. نورونو خویندو دا مهم ارکان دی، یو مهم دغه دی، او دا موز کې خشوع وي. ته چې یاره په موز نه په تنګ یې او ته فکر کوې چې زه دا موز کومه ولا بوج دی را باندې تر راځه زه زرې وکړمه، فقط انډیواله کله په تیزې وکړي، کله لنډ وکړي، کله څه وکړي، کله د نهیرې کم رکعت کېږمه. ته باید تشویش یې د خپل ځان مبارک یې، جدیت تشویش پکار دی، ته باید ډایګنوز شي. نورونو خویندو همدا یو ښه ریسورسز دي. یولرنا ته لاړ شئ، لاندې لینک شته دی، په سرچ کې موز سرچ کوئ، په پښتو، دري، انګلیسي باندې. ماشاءالله ښه دعوتګرانو، ښه علماو دا کورس په ټوله معنا ریکارډ کړی دی. ویل ولئ، ځان پې پوه کوئ، او انشاءالله چې دغه ارکان ستاسو صحیح وي، نور ټول اعمال به انشاءالله په قبر کې ستاسو صحیح وي. یعنی ذکر ډیر بحث زه کولی شم چې کله هم انسان په قبر کې کېښودل شي او کسان ته قدمونه واخلي، او چې کله هم د باندې کوم عذاب راځي د موز مخ ته درېږي. یعنی ته کولی دې باره کې ولوله، زه سبا پورې د باندې بحث کولی شم چې د موز ارزښونه مهمات څومره دي. یو مهمات دا دی چې هر یو ارکان الله سبحانه وتعالی رالیږلی دی، لیکن د موز فرضیت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله دعوت شو اسراء المعراج ته، او هلته ورته ورکړو. یو شی چې مهم وي ته د بل چا په لاس نه لیکي، ته خپل هغه کس ته ورکوې. یعنی موز په فضیلتونو باندې، محمتونو باندې ډیر زیات دلایل او بحث کولی شو، لیکن لنډ بحث دا دی که ته 2 منځونه ونه کړي او په 3م موز کې مړ شي، نو د علما تا باندې اختلاف دی، ته کافر مړ کېږي او مسلمان مړ کېږي. 3م که ته دا موز کوې او ته په دې زحمتونه وباسې او په دې نه پوهېږي دا قبلېږي نه قبلېږي، د معنا څه ده؟ دا ډېره مهم موضوع کوي. کس موز کو رسول الله دوباره بیا وکړه، بیا چې موز کو ته دوباره بیا وکړه، 3 ځلې موز تکرار کو او بیا طریقه ورته وښودله. نو معنا دا ده چې 2 ځلې کړو بې معنا و، الله نو قبول کړي ځکه صحیح نه و کړی. نو ته ولې نه دغه موز صحیح زده کړې
په معنا سره ژبې زده کوی شي، کتابونه لوستی شي، لیسانس لري، ماستري لري او موږ معنا باندې نه پوهېږي، دا د افسوس خبره نه ده. انشاءالله که ته شرمېدلې، چاته نشي تللی، په حیث انسانیت بل مشکلات یې درلودل، اوس آنلاین زده کولی شي، په خپل ژبه زده کولی شي، پښتو دري او انګلیسي چې کوم کې ته راحته یې. بله بانه به انشاءالله نه وي. همدا اوس ته وخت وټاکه، دا لینک ځان سره سیف کا، دا ویډیو ځان سره سیف کا، شیر یې کا، تر څو په دا موږ طریقه ته صحیح زده کړي. بارک الله علیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.